بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه نه مخکې د خوږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارکه او نه هیریدونکې تحفه درته وړاندې کوم چې عبارت دی له السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. بعد له سلامه یو ځل بیا ستاسو په حضور کې نو الله عز وجل دې وکړي چې ښه به وی او د صحت جامې به م پر تن وي او خوشحالي به م په برخه وي. الله مو همیش خوشحاله او سوکاله. د هر څه نه مخکې راځئ چې په خوږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف ښه په شوق سره ووایو. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دوستانو، نن می درته یو ځل بیا یو ذکر راوړی، ډېر یو بهترینه ذکر دی او په دې ذکر کولو سره به انشاءالله د هر چا چې هر رقم مشکل وي انشاءالله حل کی. خو دا ذکر چې هر کله موږ او تاسو کوو، هر کار، هر رفتار، هر کردار کوو، هر نظر یو خواته کوو، موږ او تاسو باید په هر قدم کې د الله تعالی رضا په نیت کې ونیسو. موږ او تاسو کله چې د الله تعالی نه یو څه غواړو، باید هر کار مو د الله تعالی د رضا په خاطر وي، نه د هغه کار په خاطر. اوس دغه ذکر مثلا موږ او تاسو کوو، نو دا ذکر کې به م یوازې د الله تعالی رضا وي. کله چې دا ذکر وکړو چې الله رضا شو، هر کار زموږ سیخ دی، هر کار زموږ برابر دی، نو هر کار مو باید د الله تعالی د رضا په خاطر وي. اوس راځو دغه ذکر ته. دا ذکر چې څوک وکړي انشاءالله الله تعالی به هر مشکل اسانه کړي. هغه که پریشانی ده، که درد دی، که غم دی، که رزق کی برکت ده، او که نور مشکلاتونه دي او د دنیا هر مشکل ده انشاءالله الله تعالی به پوره وګرځوي. د دې ذکر طریقه درته ښیمه، دا طریقه به تاسو وکئ. نو د دې نه مخکې چې طریقه درته وښیم، د دې ذکر په اړه لږ درته غږیږم. دا ذکر ډیر پایدمن او ډیره یوه ښه معنا پکې پرته ده. الله عز وجل په قرآن عظیم شان کې فرمایي سلام قولا من رب الرحیم، وای د مهربان پروردگار لخوا هغوی ته سلام ویل شوی، یعنی جنتیانو ته الله جل جلاله سلام ویلی دی. دا مبارک آیات د جنت د لوړ مقام او د هغه نعمتونو یوه ښکاره نښه ده. الله سبحانه وتعالی دلته په جنت کې د جنتیانو لپاره د خپل ځانګړي رحمت او فضل بیان کوي. په دې آیات کې د سلام ذکر شوی دی او دا یوازې د یو لفظي سلام معنا نه لري، بلکې د امن، آرام، سوکالي او د هر ډول تکالیف څخه د خلاصون بشپړه معنا ورکوي. د دې سلام سره د جنتیانو زړونه مطمئن کیږي او هغوی ته دا پیغام ورکوي چې هغوی د الله په دائمي رحمت کې دي. د الله مستقیمه وینا ده. دا سلام د الله جل جلاله لخوا په خپلو جنتیانو ته ویل کیږي. تصور وکړئ چې څومره ستره او په زړه پورې خبره ده چې انسان ته الله په خپله خبرې کوي، او دا د جنت د نعمتونو تر ټولو او ستره درجه ده. د مهربانۍ څرګندونه شوې ده. په دې آیات کې الله جل جلاله خپل ځان یعنی رب الرحیم یاد کړی دی، او دا موږ ته ښکاره کوي چې الله مهربان دی. هغه خپلو بندګانو ته یوازې د عدل په اساس اجر نه ورکوي، بلکې د خپل رحمت له امله هم ډیر ستر نعمتونه ورکوي. جنت هغه ځای دی چې پکې به هیڅ ډول غم، درد یا ستونزه نه وي، یوازې امن، خوښي او تلپاتې آرام به وي. دا آیات د همدې تلپاتې سوکالۍ نښه ده. دا آیات یو پیغام دی. د الله رضا او د هغه د رحمت لپاره باید کوشش وکړو. جنت ته د رسیدو لپاره باید نیک اعمال وکړو، صبر ولرو او د دنیا فانی ګټې به په ځینو ځایونو کې قرباني کوو. زموږ اصلي هدف باید د الله تعالی دیدار او د هغه د رحمت ترلاسه کول وي. د حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو وینا ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الله به جنتیانو ته د داسې نعمتونو ستاینه وکړي چې هغوی به په دنیا کې هیڅ تصور هم نه وي کړی. نو عزتمندو، نو د دې آیات پیغام موږ ته دا دی چې زموږ ژوند یوازې د دنیا لپاره نه دی، بلکې د آخرت لپاره دی. موږ باید په دې دنیا کې د الله اطاعت وکړو، د هغه په خوښه ژوند وکړو او د دې تلپاتې جنت لپاره کوشش وکړو. پکې به موږ د خپل رب سلام او د هغه مستقیمه وینا ترلاسه کوو. عزتمندو، اوس راځم د دې ذکر طریقه درته ښیم. دغه ذکر چې هر څومره کولی شي خپل وسع اندازې مطابق. د دې ذکر طریقه داسې دی: سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم. خدای دې وکړي چې 1000 وارې ووایې، خدای دې وکړي چې 100 وارې ووایې، خدای دې وکړي چې 10 وارې ووایې. په دې سره به دې زړه ته اطمینان حاصلیږي، په زړه کې به دې یو رقم خوشحالي وي
او الله عز وجل به دې دا زړه قوي ساتي همیشه دپاره. هیڅ شی به دې هم نه اندېښمن کوي. ډېر یو بهترینه ذکر دی. الله عز وجل دې وکړي چې تاسو خپلې ژبې پرې لامدې وساتئ. السلام علیکم.